إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د عقل خاوندان په دې خبره باندې متفق دي او ټول مني چې څومره د انسان سره قیمتي شی نو د هغې حفاظت کوي. لکه څنګه چې یو کس سره پیسې سره زري قیمتي کاغذونه ورسره وي نو د هغې حفاظت کوي. کله به بینکونو کې ږدي او کله په یو سوړه کې او کله بله سوړه کې. دوی چاته پته چې دا شی قیمتي دی کوم چې ما سره دی او که دا ضایع شو نو نقصان به ماته ډېر میلاو شي. بس خلک وایي که نو که دا ضایع شو نو د عمر بر هغه محنت او هغه هر څه لاړو ختم شو. نو دغه شان زمونږ سره د هر څه نه زیات قیمتي هغه د ایمان دی. مؤمن د خپل ایمان غم ډیر کوي. چې دنیا پرست سړی هغه سره خپل دنیا غمي دې سره څه سوچ نشي چې ایمان دی دا به د قبر پورې څنګه وړي. یو انسان مړ شي په داسې حال کې چې د ایمان محفوظي د قبر ته کوز کړی شي او د ایمان په حفاظت کې د ډېر غټ خوش قسمت انسان دی. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، او دا نه میلاویږي مګر د ډېر غټ قسمت خاوني چې هغه ته دا میلاویږي چې د مرګ پورې د خپل ایمان حفاظت وکړي او د په ایمان باندې کرخه رانه شي، د په ایمان باندې دوړه ونه لګي. نو ډېرې داسې بیماریانې دي چې هغه د ایمان خرابوي. دا مسله موږ بار بار بیان کړې ده چې د ایمان کمیږي زیاتېږي د په یو حال یو کیفیت کې نه. مبتدیینو دا عقیده ده چې ایمان په یو حال عقل هم نه مني او نقل هم نه مني، یعنی قرآن او حدیث هم نه مني او عقل هم دا خبره نه مني چې د ابوبکر صدیق رضی الله ایمان او زما ایمان دی یو شانی، د جبرئیل علیه السلام ایمان او زموږ ایمانونه دی یو شانی. عقل مني نه مني. کوم ځای کې د هغوی ایمان او کوم ځای کې زموږ ایمانونه. د ایمان خرابېږي دا نه چې بس کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله خپل خپل باندې واچو مزې کوه. د هغې به حفاظت کوي. دې بیماریانو نه به ساتي. په زړه باندې بیماري راشي نو خراب شي، هغه زړه کار پرېږدي. ولې لکه وایي زړه ودرېد، چې زړه ودرېد بدن ټول ودرېد، کار ټول خراب شو. دا ایمان چې خراب شو نو ستا دنیا و آخرت تبا و برباد شو. خسر الدنیا والآخرة. الله زموږ حفاظت وکړي، الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. یو بیماری چې هغه د ایمان خرابوي هغه د غفلت ته بیماری ده. د هغې مبارک کې ان شاء الله زه حتی الوسه کوشش کوم چې دا خبره واضحه کړم. ښه غفلت وایسته. غفلت یو انسان غافل دی د الله نه، د الله د دین نه، د آخرت نه. دی به پیژني څنګه؟ دا سړی به ځان څنګه پیژني؟ دا غفلت راځي ولې؟ د غفلت د ختمولو علاج او طریقه. ځکه الله توفیق راکړو نو په دې بیان کې به ټولې خبرې راشي او که را نه وي نو بیا به په بله موقع باندې پوره کوو انشاءالله. خو دا موضوع اهمه ده. د غفلت دا بیماري ده نن سبا یو عامه بیماري ده، عامه بیماري چې به کې ډېر خلک پراته دي الا من رحمه ربي. لږ خلک دي چې هغه د دې بیمارۍ نه الله ساتلي. غفلت دې ته وایي الانغماس فی الدنیا. په دنیا کې ننوته، په شهواتو کې ننوته او آخرت ایرول او ټول کوشش او مهنت د دې لپاره کول چې د دنیا به څنګه آبادیږي زما او خپل آخرت ورانول. دا د غفلت حقیقت ته په واضح الفاظو کې. اگر که علما د دې ډېر غټ غټ تعریفونه کوي خو موږ هغې له نه ځو. لنډه ده خپل دنیا آبادول د آخرت په ورانولو سره. دې ته وایي غفلت.
او دې غفلت تذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې کړي دي ته اشاره کړي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم الله يدخل کو حساب کتاب نږدې شوی ګورده خبره موږ تفسیر په درس کې دا خبره زه په ځکه چې کړی دي سیت راهي چې دا خبره الله سره پس سوار له سو کاله مخ کې رسول سلام ته کړی دا هغه موږ ته بیان کړی دا چې خلکو حساب کتاب نږدې شوی دی نو اوس به څومره نږدې شوی اقترب للناس حسابهم دا خو الله خبره بیان کړی چې حساب کتاب نږدې خو د خلکو حال سره وهم في غفلة معرضون الله دا خلق بغفلت کې پراته دي مخ اړون کړي د دین نه د آخرت نه د الله نه او د حساب کتاب نه ځکه الله سوی مخ کې ما ياتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون کله چې د الله طرف نه دوی ته نصيحت راشي واعظ راشي نو دوی د نصيحت اور یو لوبي کوي لوبي مطلب سره یعنی په دنیا کې مستی لګي لاهیه قلوبهم زون الله د دوی غافل شي وبل ځکه الله سبحانه وتعالى سوي خپل پیغمبر ته وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر اے پیغمبر د خلک ويرو د حسرت د ورځینه حسرت ورځ کومه ده د آخرت ورځ اذ قضي الامر کله چې فیصله وشي د خبره هر څه به ختم شي د ټول خبرو فیصله حساب کتاب د بدق ورځ کی خو د انسانانو حال سره وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون الله دا خلق په غفلت کې پراته غافل دي نو قران گواهی په دی باندې چې انسانان غافل دي او د قران گواهی کافی ده قران گواهی خلق چې د غفلت کې او په کم غفلت کې انسان ته حیران شي کم ذکر دي خلق په جمعتونو کې جمعتونه زمون خالی قرانونه باغې باندې دوړي ځوانان زمونږه په مزدورو کې په لوبو کې په شهواتو کې بوډاګان زمونږه په زمکو کې او په مالونو کې او بدی کې مصروف دي زنانه زمونږ په ډول او په سنگار او په غیبتونو او پراشه درشه کې مصروف دي نو دا د حالاتو ته چې انسان وګوري دا خبره واضحه ده چې امت په غفلت کې پروت ده امت او په دې امت باندې چې کوم حالات دي تصویري او دا کم ذلت چې راغلي او د مسلمانانو کوم کمزورتیا چې ده او د حالات چې ګډوډ دي او د رزقونو کې برکت نشتی او مسلې ډېرې زیاتې شوې دغه وجه ده چې منګه غافل یو الله وی ففروا الى الله منډه وې د الله طرف ته ولید بالله دې خلک چې منډه وحید الله نه یو منډه والدی د الله طرف ته یو منډه والدی د الله نه الله وی منډه وې دین طرف ته لاړ شي تادیو کوي دا خلک د بعض خلک دي ولید بالله چې غوي د الله د دین نه تختی نو دی غفلت چې د عقلونه ختم کړی دي د انسانانو دی غفلت تلاسه هغه زونه چې د غفاسد شوی غفلت د الله نه غفلت د توبې نه غفلت د الله د بندګۍ نه غفلت د الله د یادولو نه غفلت د پردو حقونو نه غفلت د الله د کتاب نه غفلت د رسول سم د سنتو نه غفلت د آخرت نه غفلت د قبر نه غفلت د مرګ نه دا غفلت نزه تاسو ټول د بیان زما اول خپل ذات نصیحت راغنه به تاسو ته چې ځان د دې بیماری نه لري ساتي چې دا انسان دنیا هم تباہ کوي او آخرت هم تباہ کوي کله چې انسان په دنیا کې ورننه وځي او غافل شي جهنم ته هم د دې د لاسه ځي او د دې د لاسه انسان ته هغه ندامت ملويږي او هغه حسرتونه چې هغه په پوره کېدون کې نه دي مګر چې الله په رحم وکړي الله سبحانه وتعالى په قران کې د جهنميانو باس کړي ولید بالله الله دې موږ جهنم نه ساتي سوي الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الله موږ ډیر خلک پیدا کړی دي او ډیر خلک به زی جهنم ته د پیریانو نه مو د انسانانو نه دي خلکو صفات ووري لهم قلوب لا يفقهون بها الله مرز په کې درې چې زړونه اشتخو په زړونو کې باندې په زړونو چې فکر او سوچ نه کوي
ولهم أعين لا يبصرون بها الله يسترګي اشتخو لیدبینه کې دې غفلت وي ولهم آذان لا يسمعون بها الله يغوګونه اشتخو حق بنوري د الله خبري بنوري د پیغمبر خبري بنوري أولئك كالأنعام بل هم أضل الله إذا خلق ده سارو بشان دي بلکه سارونم زیات دي به دې ته وکیده أولئك هم الغافلون الله يدغ خلق بغفلت کې پراته دي دا غافل دي زړه د الله دین د پاره نه لګي وګونه نه استعمالي سترګې نه استعمالي لاسونه نه استعمالي خپې نه استعمالي او د دنیا کې دې سوچ کو او دنیا ته ولوکتنو په دنیا کې سمو خيار دي د ټول کوشش دا روان دي چې دنیا آباد کی او دې ته نه ګوري ولیا بالله چې آخرت تبا کی چرته دې غافل نه شو د خپل مزدورین سره څوک دي چرته باز کسان به چې د خپل مزدورین سره دي غافل دي یو څو د شمار کسان به نور چې عام نظر وچولنه د دنیا نه څوک نه غافل شي د الله طرف ته سوچ نه زی دې ته سوچ نه چې زبر الله سره ملاويږم همیشه د الله په نعمتونو کې بډو پروتي خو دې رب طرف ته سوچ نه زی دې نعمتونو ته سوچ نه زی دا خو راکړي ملاغت غافل انسان هغه دی چې د ګناہونو نه خون اخلي ګناه ولا خون ورکي د توبې دروازه د توبې لار هغه دنه یې رشوي ده او د دې لاسه د حق نم غافله ذكر الله بالقرآن كسوي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا الله كم خلق تكبر كي حق زدا غوي بنن نصيب باندې نلي کما هغه ته حق نه ملوي تاسو خیال کړئ ګور نن سبا ډیرو خيار خلق شتي سم تیز عقلي تعلیمي مخډيري او دې سي بمي چې مولا به مبتي به خو حق به سره نه وي پدې کې مرزي یو سره اتکاله په مدرسه کې او په جامعه کې سبق وي چې روزي بیا باطل پرسي حق دنه چرته لاړ پدې کې بیماری ده الله دې حق نه نصیب کوي الله وی بیماری بګی ده او يروا كل آیه لا يؤمنوا بها کچرته نه خویني د الله طاقت سره خویني باغی ایمان نه راول او يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا د نی غلاره چې ویني نی غلاره د نه رانیشي آیت په اخر کې الله سوي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين الله دا سزا ولا بدی ور کوم او دا حق وته نه نصیب کوم د دې دلاسه چې دوی زما آیتونه دروغجن ګڼلي او زما د آیتونو نه غافل وو سوچ چرته نه کړ زما په دې آیتونو کې خډیر خلک چې دي هغه په دې غفلت کې پراتري خدا پته ته نشي چې ګوره زه په غفلت کې یم لکه اوس منګه دا عامه بیماری ده چې یو سړی ته ځان خخ کوي هلکه الله په قرآن کې سوی ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى الله ته پته لري څوک تقوا دار خپل صفاتونه مکو الله وي خپل پاکیانه مو بیانوي دا غټ مرز دی چې یو انسان دا وی چې زوی الحمدلله زه الحمدلله دا غټ مرز دی او دا د تبعی شروعات دي چې کله یو انسان ځان ته په یو نظر ګوري چې زم څوک یم نو ډیر خلکو ته دا پته نشي چې زګوره غافلینو کیما دا کوم خبره چې موږ وسو کړه کنه چې غافل دي ته وي د ډیرو ته دا پته نشي چې موږ هم په دې خلکو کیو دا چې کوم غافل دي کته دا غواړي چې ځانو پیژني چې آیت په غافلانو کې یو کنه یا د نور خلک چې کوم ستا خو او شاکري نه دا غیرت یو سو علامي په تادی کې هغه د تخیمه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو ناشنا خبره کړې سم ناشنا خبره کړې وې زه چرته دومره نیم خپشه به خبره باندې لکه څومره چې په دې باندې زه ندامت کوم او خفګان کوم چې دی ورځي نور ډوب شي زما عمر پکې کم شي او زما عمل پکې زیات نشي په دې باندې عزت غم د لاسه مړ کېږم وای چې نږدې الله ته شوي عمر دې کم شو او عمل دې زیات نشو په کار خدای چې عمر کمیږي او عمل
زیاتی په ما باندې نور ډوب شو او زما عمل زیات نشو. زم چې د هغه خلکو مبارک عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سوي چې نور په ډوب شي او عمل زیاتېده پرې د غشته حال نم کم شي. وس یو سړی ته دا خبره مونږ ته وکړه د دینه ته دا فائدہ بیانوم چې کله په تا باندې ورځې تیرې دي او شپې تیرې دي او تا د دې هیڅ غم نه کو نو پوه شي چې ته په غافلینو کې جوړي. موږ ته چې بس کال پاتې دی به کلی ته ځو دشي پاساني وي کال پاتې خپد باندې 2 کال تیر شو په پردي ملک کې سم خوشاله دی او ذکر ته خدا سوچي چې 2 کال رب العالمین ته نږدې شوي 2 کال ته قبر ته سفر وګوره 2 کال ته حساب کتاب ته نږدې شوي 2 کال رب العالمین ته ودرېدو وخت اغسته را نږدې شو او دې کې خوشاله دی وخت تیر شو زلوی شوم واده مې وکړو بچی مې وشو سکوین وسی مې وشو بل وی جیداد مې واغست خدای شاته چې کم عمر دی بده به خپې وینه دغه خو موږ د سوچ نه کړي نو پوه شي چې ته په دغه خلکو کې د کوم تذکرې چې لکسات مخ کې ما وکړه او غافلین دي غافل خلک او کته سره د خپل ورځي او د شپې سوچ نو بیا خوشاله شو ستاره پر زیر دي چې ستاسو ژوند ژوند دی ته چې شپې سملي پکټ کې نو دا سوچ کوا بار بار زدي ملګرو ته نصیحت کوم چې شپې پکټ کې سملي نو دا سوچ کوي چې آیتن الله ته نږدې شوی کله الله نه لري شوی تنن سي چلو کو پرون څنګه وینن څنګه د دوه ورځي ځان ته مخامخ ک پرون به ماده چل کړي نن ماده چل کړي نن خومه شکر وباسه الله چې توفیق درکو نن ستا ورځ د پرونی نه خو الله ته نږدې شوی سبا کوشش وکړه چې دین زیات نږدې شي کوستا حالات په غزه ولاړ دی یا ته کمیږي نو د ډیره د یری خبره والله دې حالاتونه موږ ساتي چې په موږ باندې نور ډوبېږي او سپومې راخیږي او بیا غیب کیږي او زمونږ په عمل کې زیاتې ناراضي او عمر زمون کمی کته دا ګوري چې ته په غافلانو کې او کنه نو دویمه خبره بیا ده چې ته دا ګوري چې تاسو سره د وخت قیمت شتي کنه د وخت قدر شتي ستاسو په ژوند کې کنه کله وخت قدرې به ته په غافلانو کې نه کله وخت قدر رسنی ته بیا په غافلانو کې درې منخه غافل انسان عبادتو کې د سستی او د ډیره اهم خبره ته کو عبادتو کې سستی دلیل له غفلت باندې راشه منزل درځم راشه درځم کې نستم درس کې منځ کې ذکر او اذکار کې دعاګانې روزي هر قسم عبادت خود سستی کوي د عبادت ته دې شي په خوشاله زړه باندې نشي پوه شي چې دې سړي کې بیماری ده د ډېر خلک ګورې دي سم شتوري دی بالله چې هغه ګورې د عبادت د عادت په شکل کوي په دې خبره خو رسیدلی یې یو عبادت ته بل عادت ته لکه مسخوته موږ منګو کو ډېر خلک دي چې هغه د منځنه خون واغستو خونی تی واغستو او چې دا ختم شوم نه او ډیر دي چې هغه کاکا بسوي ماما بسوي بل چې مسلمانی ده اوس کته کینی بخپل کور کې خلک بوجه دي سوي یا مثال کې خلک بوجه ګیره د پرې خوځي خلک بوجه ته مولای ته موز نه کې د دې لپاره مونږونه کوي داغه اثر غری د سستی په بندګۍ کې خو بس یو دنیوي او سوچ د غیر پر راغله نور د آخرت سره کار نشته ذکر الله سبحانه وتعالى د منافقانو دا نه ذکر کړی ده واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى الله چې کله منځ ته پاسینو د سستی په حالات کې ناراسته ومت کې یاله نو بیا پاسی ولي چې سړی سسته خو نه دي منځله کنه نو دوی منځله سره راځي الله وی یراؤون الناس خلکو ته هم څه خو غواړي کنه څه جواب خو ورکي خلکو لکه چې ګیره دې پرې خو دې موز نه کې خلکو د دین بیانې موز نه کې تل ځان ته مسلمان وي ته موز نه کې دې خبرونه بچ کېدو لپاره دلته راغله سوچ ټول د خلکو سره دې سره سوچ نشتی مؤمن خو هغه دی چې په تور تیاره کې په صحرا کې په شړ ځمکه رواني هم موږ کې الله ته جاړي ځکه دا سوچ د چا سره دی دا سوچ د الله سره دی دا سوچ د آخرت سره دی دا سوچ د قیامت سره دی سونه خشوله درې سلورم نه ښه چې کم سړی ته ګناه وړخ کاری دا دی غافل دی
ولا دروغ مو دی وخت کې وایو بس نشي تماشې مکو ولا ګناه ده خپلانینه خو خيو کنه دا ګناو چې معمولون د ښکاری ځکه عبد الله بن مسعود روایت ته چې مؤمن تخپل ګناونه دي ښکاری کانه قاعد تحت جبل لکه د چې غر لاندې ناشي د غر په لمن کې ناس یریږي چې د غر په بیرولېږي وز د غیرول د ودای رولې وړ ګناو د غر په شاخکاری او منافق چې د فاجر او فاسق يرى ذنوبه كذباب مر على انف فقال به هكذا منافق سړي د خپل ګناونه دي ښکاری لکه مچ چې په پوزله پازه تیریږي او د بلاس دي سوی او مچ خوښ او مؤمن ته ګناه ډېر غټه ښکاری معمولی ګناه وي وړ وي خود ته سم غټه ښکاری د دې ګناونو نظام بچ کول دام ګوره یو غټ جهاد دی او غټ کار دی چې انسان د ګناونو نظام بچ کول اې بل نن سبا خو د ګناونو سره خلک دومره د شي دي چې ګناو د ګناه نه ښکاری اسی مثال د زنانو ته کته پردو زنانو ته د چاته ګناه ښکاری نن سبا دل خلک به جوړ ته د ګناه ښکاری خپ آرام خپ مزه سره ایس یرا هیڅ د زړه رپیږم نه چې زه په دې موبایل کې د زنانه ګورم یا زه فلم ګورم یا زه ډرامه ګورم یا زه سندري ګورم هیڅ سوچ نشته دا خلک دي چې غافل دي الله سبحانه وتعالى بلغه بل نه ښه د ګناه سره محبت او د ګناه ښکارا کول دم د غفلت نه خده د ګناه سره ګوره محبت هم د انسان جوړ شي کله چې ګناونه ډیر کوي کنه بیا به د ګناه سره ستاسو جوړ شي محبت کته سو خیال کړي کله کله سره د نیک انسان سره ملو شي یو خبره دی روزانه کوي خو په دغه ورځ د نیک سړي باندې دا خبره بده ولګي هغه ته نصیحت کوي دي سم کو هغه ته ګناه کوي محبت وسره نشته د ګناه سره محبت پیدا شي دغه حرام مالی وسره خوري دا حرام مالی خوخته دا طریقې خوخه دغه مزدوري خوخه ده دا دلیل له بده باندې چې د زړه مرشه د غافل د آخرت نه یو شړي چې د آخرت سوچي دی به حرام خوري یو شړي چې د آخرت سوچي دی به حرام تو ګوري یو شړي چې د آخرت سوچي دی به الله نه فرمانه کوي کې دي نشي چې دی وکي دا څنګه ګناونه ښکارا کول الله اکبر یو ګناه کول بل ښکارا کول څومره غټ جرأت ده چې دې ګناګار انسان کی ګناه کوه ښکارې کوه خو په جهر سره کوه ذکر رسول صلی الله علیه وسلم کې سوی کل امتی معاف زما ټول امتیان بل بخ شوی دا کسانو چې مجاهرین چې ګناه ښکارا کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی ګناه ښکارا کول دي چې ان يعمل الرجل بالليل عملا چې سره د شپې یو کار وکي ثم يصبح بیا په سحر شي وقد ستره الله او الله په پردره چوري چا د پته ولګي چې د شپې دا ګناه کړي فيقول يا فلان نبي وی پلانيه عملت البارحه كذا وكذا بروخ د شپې می دا چلو کو دا چل می وک وقد بات يستره ربه او د شپه کول الله په پرده چولو هغه پرده دې ځان بخپل لري کې دومره جرأت پکې دی ګور دومره جرأت خصپاوي ما وی کړي د الله نه فرمانی سینه موټه پي ما کړي و ګناه منګ به په خاطر چلونه کول وای داخله کنه منګ به په خاطر چل کو منګ به د ګناه دا کار کو منګ به د جرم کو دا خلک دي چې الله سبحانه وتعالى نه بخي او دا حدیث متفق علیه حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې دغه شان د غفلت یو نه خدای چې انسان وخت ضایع کوي په پالتو کارونو کې دا وخت ګورم غټ نعمت حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی صحیح بخاری کې نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک دغه مبارکي دوکه شي الصحه والفراغ روغ بدن فارغ وخت ډېر خلکو سره دې قدر نشته او به یو وخت راشي چې بیا به د ارمانونو کې خو دا وخت به ته به ملاو نشي ځکه شاعر څومره خوږه خبره کړې ده تزود من التقى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير عله وكم من عليل عاش حين من الدهر وکله چې وې د تقوا توخه ځان سره ډیرک ولی وی فانك لا تدري تدپتنشت اذا جن ليل کله چې شپه راشي هل تعيش الى الفجر سار پورې پاتې شو کنه وډیر روح چې هغه مړ شي دي بغیر د بیماری نه بغیر څه سبب نه او ډیر بیماران چې نه غوي غټه زمانه ول الله جون ورکړي دغه نه بعد به د سوال لازم چې دا خو صحیح شو غفلت منغو پیژندو چې دیته وي د غفلت بعض علامات
هغه موږ وپېژندو، خو د غفلت راځي ولې په انسان کې د هرې بیماری اسبابي کې. ته چې ډاکټر خواله ورشي اسلام معده خرابه ده، ګردې خرابې دي یا بل څه مسله ده، نه ته هغه یو سبب بیانې چې د دې د لاسه دا کار شوی نه بیماری نه اسې نه راځي. د غفلت چې پتا کې راغلی دی د دې یو وجه ده، یو څو اسباب د ته بیانو. د ټولو نه غټ سبب چې هغه د لاسه په انسان کې غفلت راځي هغه طول الامل. طول الامل مطلب اوږده ارمانونه، اوږده سوچونه، د په انسان کې سم غفلت راولي. او که زه دا ووایم که دا بیماری نه وي، د اوږده ارمانونه نه وي، نو د سر به څوک په دې بیماری کې پراتم نه وي. خو د غفلت بنیاد چې هغه د څه د لاسه دی، هغه د اوږده ارمانونو د لاسه دی. د هغې د لاسه انسان ګناهونه کوي، په شهواتو کې پروت دي. توبه هلکه توبه وباسه، سبا ولې کوي، خو ارمان یې اوږد دی، وخت لا شتې، ټیم شتې، دا به کوو دغه به کوو. د هغې د لاسه هغه مرګ ورته ډېر لرې ښکاري. مني چې مرګ به راځي، خو کله به راځي ډېر لرې. په 30 کالو کې هم نه مني چې را به شي. 30 کالو کې مني، د 30 کې هم نه مني. کوم بوډا چې 70 کالو ورته 30 کاله بعد مرګ به راشي، هغه هم نه مني چې 30 کاله بعد به راشي. په 30 کالو کې دی نه مني، نو ځوان به څه ومني چې مرګ به راشي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله دا کافران د آخرت نه غافله، دوی د آخرت سم لري ښکاري، د عقل نم لري او کمنیم نو ډېر لري دی. ونراه قريبا، مؤمن دا ډېر نږدې نه، د ارمانونه ډېر اوږده نه وي، د سوچ هغه د آخرت په باره کې. او که دنیا کوي، دنیا نه مطلب دا نه چې دنیا بالکل پرېږدي چې پرېږدي چې هیڅ هم مه کوه، دنیا کوي خو ګزاره به کوي. خو دنیا څه کوي؟ ګزاره. د یریږي د آخرت نه، سبا مرګ راځي سبا راځي، سبا مرګ راځي سبا راځي. نوح علیه السلام سیرت کې راځي، بعض کتابونو کې دا خبره شته تقریبا دغه عمر 1000 کاله و. د یو قول مطابق، اگر که نور اقوال دي چې 1000 کاله نه د زیات عمر. په دې 1000 کاله کې د ځان خپل کور نه جوړ کړي. څو کاله کې 1000 کاله کې زمونږ وي سعودي کې 15 کاله وشو د کور نه جوړ کړي. 15 کاله 1000 کاله کې خلکو وته کله کور جوړ کړل، وي سبا مرګ دی. مرګ کله دی؟ سبا. دا مؤمن دی، د ارمانو ډېر اوږده نه. طول الامل دا غټ بیماری. سبا مرګ دی، سبا مرګ دی. بلکې نوح علیه السلام 1000 کاله تیر کړ او سبا مرګ دی. اقا مرګ راغی، 1000 کاله بعد راغی. دا مرګ وختي مراتلی شي. ته خو د اوږدو خبرو غم وړی او د اوږدو سوچونو غم وړی چې د مور د خېټې نه راوځي، دغه ټیم کې مړ کړي او دا له پرېږده د مور په دې خېټه کې مړ کړي. د دوی باره کې بسې نو بیا ستا د اوږده سوچونه داسې شي دي. الله سبحانه وتعالی د دې خلکو لپاره وعید بیان کړی سوی. کافرانو ته الله سوی ذرهم یاکلوا ویتمتعوا. ای پیغمبر پرېږده کافران چې خوري او سکی او مزي اخلي. ويلههم الامل، تبا کړي دوی شي د امیدونو، د اوږدو سوچونو، د غټ غټ پلانونو نه چې جوړوي. دا به موږ پلان جوړ کړی چې بیا نوسیو شي، بیا کړوسیو شي، بیا بدیسیو شي، بیا بدغه وشي. صحیح ده، سوچ موږ کولی شو، خو سوچ د مختصر وخت کوه. ډېر مخکې پسې مزه دومره سوچ وکړه چې ستا به ګزاره کړي. ځکه د دین د مشرانو نه واوره چې هغوی دې مبارک سوی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی د ملګرو ته نصیحت کوي، د دوه خبرو مبارک زه په تاسو ډېر یریږم. هغه ته کومې خبرې وي؟ طول الامل واتباع الهوى، اوږده ارمانونه او د خواهشاتو تابعداري کول. ولې ته یریږي او ولې دا خلک د دینه منع کوي؟ جواب علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی اوږده ارمانونه د انسان نه آخرت یری. لکه اوس مثال کې زما سوچ دی چې سبا له زما بچی لوی شي، بیا به د دوی اولاد یې دا به سکی دا. اوس ګوره آخرت بالکل سیټ ته دی. ګوره ځکه چې دومره مخې ته تله د کېدی نه چې آخرت ته ماته منځ کې راشي او زه دې بیا هم دومره مخې ته ځم.
کما ته آخرت مخې ته راغی نه بیا دا خبر مخې ته نه ځي. خو دا خبره چې دومره لري لاړه او دومره د سوچونو مخې ته لاړو، آخرت یو سیټ ته پروت دی. قبر د ما غاړې ته کړی، مرګ د غاړې ته دی، الله سره ملاقات د سیټ ته دی. ځکه دومره خو لري زه لاړم، او که دا مخې ته بیا زه دومره لرې تلم هم نه. او وی تابعداري کول د خواهشاتو د دې د لاسه چې دی نه انسان وی د حق نه منع کیږي. څومره ناشنا خبره کړې ورغه. زموږ په دې ملکونو کې ډېر خلک حق نه مني، قرآن حدیث مني نه مني. نه بیماری سره چې قرآن حدیث نه مني، د خواهشاتو تابعداري. خواهشات دا وی چې ته دې کوه د خلکو سره موافقت کوه، د خلکو به استباره کې سوي، دوی به څه کوي هغه به څه کوي، دا د لاسه حق نه مني. امام حسن بصری رحمه الله سوي ناشنا خبره کړې ده، وی ما اطال عبد الامل الا اساء العمل. کله چې یو بنده وګدوګ د ارمانونو امیدونه ساتلي، نو عمل ته خراب شي. دا ناشنا خبره ده. ځکه امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وی د بدبختی نښه ده چې انسان وګدوګ د ارمانونه ساتي. دی بعض حکیمانو نه دا خبره نقل له حکیمانو د حکمت خبرې چې کوي، وی الجاهل يعتمد على الامل. د جاهل ټول اعتماد په څه باندې دی؟ په امیدونو باندې او په وګدوګ د سوچونو باندې. والعاقل يعتمد على العمل. الجاهل يعتمد على الامل والعاقل يعتمد على العمل. او د دې اعتماد په عمل باندې دی، په مهنت دی، په کوشش دی چې به آخرت ته روان دی. هغې لپاره کوشش کول غواړي. په یو روایت دي چې راځي پای کې دا دي، وایي 4 خبرې د بدبختۍ نښې دي. 4 خبرې د بدبختۍ نښې دي. یوه جمود العین، چې د سترګو نه د اوښکې نه ځي. دا بدبخت انسان دی چې د سترګو نه چې د اوښکې نه ځي. د الله د یری نه، آخرت یادولو سره، قبر یادولو سره، دیم په هغه حال کې نو د بدبختۍ علامه ده. دویمه نښه څه ده؟ وقسوة القلب، زړه سخت شي. یعنی د سره په نه نصیحت اثر کوي، نه په قرآن او حدیث په اثر کوي، هیڅ په اثر نه کوي. ترشان وی دریمه نښه د بدبختۍ طول الامل، وګدوګ د امیدونه ساتل. او څلورمه الحرص على الدنيا، د دنیا هرس ډېر کول. نو ځکه موږ ته دا وایو اقصر الامل. څه مطلب دی اقصر الامل؟ د امیدونه، د سوچونه د لکم کا، ارمانونه لکم کا، او ځان تیار کا حساب کتاب ته. کم جون چې تیر شي خو تیر شي، بیا راځي بیا نه راځي. او کم چې پاتې دی هغه ارمانونه دي، او وخت د دې دواړو په دې منځ کې دی. ماضي تیر شوی دی، را روان وخت ارمان دی. حقیقت شته نشته، حقیقت کنه ارمان دی. د دې دواړو په دې منځ کې چې کم ژوند دی د حقیقي ژوند دی. د دین فائدہ واخله، ته کوشش وکړه چې دا وخت په هغه څه کې ولګي چې ست آخرت په خوشاله شي. او ځکه امام حسن بصری رحمه الله سوی وی ایاک والتسویف، ای انسان سبب السبب مکوا، او سبب السبب مکوا، فانك بيومك ولست بغدك. ستاسره چې کوم حقیقي ژوند دی هغه د نننې دی، سبا ست ژوند نه دی. ګوره ست صحیح ژوند کوم یو دی؟ دا نننې ست ژوند دی، اوس ست ژوند دی چې اوس موږ نه شو کنه، دا زموږ ژوند دی. سبا هیڅ پته نشته. وی دا ست ژوند دی، نو بس دا دې چې ګڼه چې دا ست آخري وخت دی. که سبا د الله درکو، امام حسن بصری رحمه الله وی که سبا د درکو او ژوند دی وو، ناغه سمام بیا د دې ورځې په شان تیر کړه چې نه یې تیر کړه. وای نو دې فائدہ وسې چې ته ویخ دې فائدہ بدای چې ته وګده ارمانونه نه کې. ځکه په سلف صالحینو کې دغه انسانانو ته انسان حیران شي چې څنګه خلکو. یو کس په کې دا خبره کوله، وی زما دی په الله قسم وی چې کله مو د کېږم نو په دې سوچ سره د کېږم چې زه بیا نه را پاسم. نو د دې د کېدون مخکې خپل حساب کتابو صفا کم وي. نو وی چې په دې کټ کې خپې غزومه لکه ما چې په قبر کې خپې وغزولې، نو هر څه ختم کم، انسانانو سره حساب کتاب هغه وار کم،
الله سره حساب کتاب دغه لپاره ځان تیار کم بیا ځان باندې کم بل راواچو او موت چکټ کې سملو چې دا بس کېږي دا حالات وی خراب شو ځکه چې وی 2020 کې به دي سي کله 2020 کې 3 کال بعد او 4 کال بعد او 15 کال دا بس کېږي اخر دا حالات دا اخر ودشه اس پته نه لګي چې سبا در پاسه او کنه را پاسه دغه وخت غموک ته غم راغسته د 2020 ذکر رسول په حدیث کې سوی کن فی الدنيا كأنك غریب عبد الله بن عمر ولاړو وی رسول سمراغه زما په دی وګی دي سلاس کې خو رسول سم د طریقو چې سړی ته نصیحت کو یا به بلاسي خو یا به لاس نیو او دې لاس په انسان باندې نصیحت ډیر اثر کوي وی زما په دی وګ باندې لاس کې خو ما ته وی چې عبد الله ما چې وکړو رسول سم د شاته ما جی رسول الله کن فی الدنيا كأنك غریب په دنیا کې دې څه شي لکه ته جناش نه سره یا وې دې څه شي لکه یو مسافر چې او د ونی لاندې هغه ودرېدلې لکسات پر سوري تناسي بیا به تزما نزدک عبد الله بن عمر رضی الله عنه بزړه کې د نصيحت دومره اثر وکړو هغه به دا خبره کوله وی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر شي نو د سین انتظار مکوا ما خام چې ما خام شي د سحر انتظار مکوا خذ من حياتك لموتك او دې جون دي فائدہ واغله دینه مخ چې مرګ مې راشي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث مته سترشي درس کې ذکر کړو چې 15 خبرې د 15 نمخ کې غنیمت وګڼي 15 خبرې سړي ځواني د بوډاوالي نمخ کې روغ بدن د بیماری نمخ کې مالداري د غریبۍ نمخ کې فارغ وخت د مصروف کېدو نمخ کې او جون د مرګ نمخ کې نو دا یو سبب دی اولنې سبب څه دی وګدوګ درمانونه دویم سبب چې راغی دلته په انسان کې غفلت راځي د دنیا سره محبت کول ځکه چې د دنیا انسان آخرت ته نه پریږي د دنیا او آخرت د دې سړي لکه بني کور کې بني لري کنه چې سړي دوه خزي نه دا یو د خپل خاوند دی بل ته نه پریږي دا بل دی بل ته نه پریږي دغه شند د دنیا او آخرت دی دنیا او آخرت د یو ځای جمع کیږي نه ځکه علي بن ابي طالب سوی وی د دنیا د پارم بچی شتي او د آخرت د پارم شتي فكونوا من ابناء الاخره تاسو د آخرت بچی شي ځکه چې دا کې دی نشي چې سړی د دنیا په بچو کې او د آخرت په بچو کې دی کې دی شي دي سي نشي کې الله سبحانه وتعالى د خلکو بارک سوی چې کوم غافل دي او د دنیا د لاسه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا الله په دنیا باندې سم پوي خودی ته وکړي وهم عن الاخره هم غافلون الله د اخرت نه غافلې اخرت نه غفلت وجه د دنیا کې ډیر نه نوته ګور دنیا باندې ځان پوه کول د سناروا کار نه دی خو په دنیا باندې ځان دومره پوه کې چې اخرت ته خراب نه کی دا مطلب دی عبد الله ابن عباس او امام عکرمه او قتاده رحمهم الله ټول دا خبره کوي وی د دې آیت پرانا کې هغه وی د دې مطلب دا دی چې خپل ژوند خپې جنې چې ژوند بسنګ تیرو او خپل دنیا خپې جنې متى يزرعون کله به دوی دا فصل کری او کله به ریبي او کله به نهلي او شپه بسنګ تیری سحر بسنګ پاسي دنیا نه خبره آخرت ته پته نه امام حسن بصری رحم الله وی باز پکې دي سي دي چې نوک په دې سوک باندې پیسې معلومي د نوک په دې سوک باندې پیسې معلومي چې سرو زرو دې کې د سپینو زرو دې او وزن برته مو وي چې دې دومره وزن دې او دومره کار به کې دي شي او خپل مو ظلم نه ورسي دنیا باندې ډېر په آخرت باندې نه پوي لکه تاسو ګور دي انګريزانو ته يهودو نه سره ته دنیا باندې څومره پوي دي څومره ټکنالوژي د هغه سره آخرت هغه ته د سره پته نشته ځکه سلمان فارسی رضی الله عنه خبره کوله وی درې قسم خلکو ته چې وګورم په تعجب کې پریوزم درې قسم خلک دا ما په تعجب کې اچي ډیر ناشنا خبره کوي و یو هغه انسان
چې د دنیا سره سم محبت کوي او دوک د ارمانونه او مرګ په دبه سره رواني مرګ لټي او د قمقل د پته نشي شاته را به مرګ روان دي. او دوی ماغه سړی ته ډېر په تعجب کې چې وخاندي د خله وازه کې او په شا واوړي او د پته ته نشتی چې الله دې خپه دې که خوشاله او د خله وازه کې او په ډق ډق وخاندي او شاته واوړي او د پته ته نشي چې الله خپه دې که خوشاله دې چې د سوچ عمره کړي او درې ماغه چې غافل دي د آخرت نه او د هر څه لیکل کیږي او د سره به حساب کتاب کیږي. دې انسان ته ډېر غټ حیران چې ته څنګه د آخرت نه غافل او د هر څه نوٹ کیږي او د هر څه لیکل کیږي. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم تسویلی وی دنیا چې د خوګه د تک کشنه ده او الله به کوي تاسو پرې خو دې ډېر لپاره لینظر کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ الله دا راخاره کوي. فتقوا الدنيا نو دنیا نه ځان ساتي واتقوا النساء او د خزر فتنه نه ځان ساتي. دا دوه خبرې د انسان غټه تبعی ده کما دنیا او زنانه. د هر شر چې ولټه دغه جړلم دغه ده یا به دنیا سره محبت او یا به د خزر سره محبت. د خزر سره محبت هم روا ده د دنیا سره محبت هم روا ده خو په حدود کې دنه ما باول کې وي چې دنیا په باره کې معلومات حاصلول په دې ځان په کول داس ناروا کار نه دی خو دومره حدود کې چې آخرت نه ير نشي. د نیکان خلک ګوره دنیا باندې آخرت باندې سم پويږي دنیا او اکثر پته هم نه ساده غونته کی ځکه دا کم چې دنیا پرسي په دې دیندار خلکو پورې خان دي ساده غونته کی نه دی او ته ساده په دې چې هغه ته د دنیا پته نشته او ته د آخرت پته نشته خو ته پوز د آخرت کې چې سره ته وي. ذکر رسول سم بکل نه کله دي چې صحابه کرام له ورای ورکړه دنیوي رای او دنیوي رای خو د رسول خپل رای هغه رای بیا صحیح نه و. نبی په صحابه کرام راو یا رسول الله تدیسی نه رسول سم بوته انتم اعلم بامور دنیاکم به دنیا تاسو خپويږي زما به کومه تجربه وي نشته زبده خبره کې خطا شو تاسو په دنیا خپويږي زه په دومره نه پويږم د دیندار انسان طریقه ده. امام ابن رجب رحمه الله وی ناشنا خبره کړي ده او دې د غوږ کې دي وی چې دنیا زمونږ د پاره همیشه د اوسېدو ځای نه دی او نه جوړېدی شي نو بیا د مؤمن د پاره پکار دي چې په دې دوه حالاتو کې یو حال خپل کی یو طریقه خپل کی اما ان يكون كانه غريب مقيم في بلد الغربه یا خدای طریقه دی استعمال کی لکه یو ناشنا سړی چې په یو ناشنا ملک کې اوسي زړې لګیلته نه لګیږي لکه اوس دا منګ راغلیو د خپل ملکونو بهر ته هر سړي سره چې کینی وی کله وزم خپل ملک ته خپل ځیته زړه کی دلته دین آشنا دي دا ملک ناشنا دي نه دلته زړه نه لګي کته ته دا کارو کته کومړ بیا تیزو ته دا کور ولنه سیټ کې ته دا پلانې سامان ولې اسی ته وې سباز خیرم دې سور خپل مثال لکه سوچ پکې وک اسیم سباتی زو ما یو پیر کور کې سکار کو دلته نو چارته د نصیحت کو چې لګا دا هو پر دې ملک ته پر دې کورونه نو دې کې دې خرچې ته څه ضرورت کړي کې سړی به کور خرچه کوي نو خپل کور نو د دې پته نه لګي چې کله ته وی چې وزه نو مې دا غي څه پته لګي غیره ته الله به کله وی چې وزه زمون کور کم ځګي ده ساده مې ته خساده انسان وی د دې پته نه لګي چې کله به ته وی چې وزه نو دا غي ولې پته لګي چې کله به ته وی دا غي پته نه لګي. ځکه ابو ذر غفاری رضی الله عنه خواته سملګری رالو نو په دې کور کې دا غدي سي یو دي سي منګې پروتو چټایون دغه پروتو او تور دغه پروتو ډال پروتو زغره پروتو د جهاد د سامان ملګرو ته ابو ذر ته بالکل کور کې خواري نه کاوه خواري هم کو مو غټ خواري شروع کړی د کور ته راوځي کم ځکه د کور هم نه ایدره مخبري د لاسونو دغه ځکه کور د غیب خواري کلیږي نو دا کورم لګا باد کاغه څنګه باد کمه مالک مې نه پری دی هغه جدينه بزي نو چې دی کور نه بز زما او زما وخت نه معلوم نو بیا خدای سره لونی چې خرچي کوي بد غزي باندې اشدا خبره می د امام ابن رجب رحم الله دا خبره کوله چې هغه وی چې یا خودي سيوسيګه په دنیا کې لکه ناشنا چې په ناشنا ملک
او داغه د دې ناشنا سړي زړه سوی همیشه چې سبب زمو کله وزم دغه مؤمنی کله به د الله سره ملاقات کو پاتې کېده خو نشي کنه. دویم او یکون کانه مسافر، دویم حال دا چې مسافر په شان بیا طریقه استعمالوه، ځکه چې مسافر چې په دې کم کار کې لګیا دی دام ډیره پر لګیا دی چې خپل ځی ته ورسي، نه موت په دې دنیا کې ډیره پر نه لګیا چې خپل دنیا آبادو، موت په دې دنیا کې ډیره پر لګیا چې خپل آخرت آباد کو. دریم سبب خبر زمانه وګد شو، دریم سبب چې دغه درسه په انسان کې غفلت راځي چې کله انسان سره د خپل دین قدر نه وي، لکه د دین وتري معمولی شیخ کاری کته دا ګوري چې پتا کې غفلت شته کنه نو ځان له بکینی د طریقې د زخیمه ځان له بکینی او سوچ بو کې چې د دین ستا په جون کې څومره قدر ده. کله چې بانګ ویل چې ستا دکان بندي کنه، بانګ چې ویل چې ستا ګاډه ودرېږي او کنه، بانګ چې ویل چې ته د خوب را پاسې او کنه، غریب چې راځي هغه سره مرسته کوي او کنه، الله د پاره خرچه کوي او کنه، او به دې څه په سزا ته ته په ولګي چې غافلینو کوي او کنه. کله دې دین قدر ستا په ژوند کې وو نو بیا پوه شې چې ته ستا زړه ژوند دی ستا زړه په غفلت کې نه دی، او کله دې دین قدر ستا په ژوند کې نو پوه شې چې ولعیاذ بالله ستا زړه چې غافل دی. او ځان ساتي دا خلکو نه چې الله دغه مبارک سوی الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هغه خلک الله چې خپل دین نه سلوب او ټوغي جوړی کړي، کله یو شان کو کله بل شان کو، دین دی دا الله خبري بیا الله سوی وغرتهم الحیات الدنیا. د دین ته چې د ټوغو په نظر ګوري دغه وجه دا د غرتهم الحیات الدنیا، دنیا دوکه کړي او دا نتیجه ته په اسانۍ سره راوستي شي. څه دومره خبره نه ده، په اسانۍ سره ته معلومول شي چې ستا په ژوند کې د دنیا قدر ډیر دی او که د دین قدر ډیر دی. تاسو بیا خپوي او زه د تفصیل نظم بیا ورنه خبره په دې کې مخوک دشي. الله سوی اسدایت پر کوم د فائدې لپاره د دې خلکو اخرنه انجام چې د دین قدر وسره نشتی او دنیا دوګه کړی دی. الله سوی فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الله موږ به ير کو د قیامت پر لکه څنګه چې د دنیا کې زموږ د دین هیر کړو او د آخرت هیر کړو او د ملاقات الله سره هیر کړو. ابو الدرداء رضی الله عنه ناشنا خبره کوي دغه کې دی وی کله چې انسان سحر رپاسي اجتمع هواه وعمله، نو دوشینه ته چې څنګه رپاسي ستاسو ته دوشینه ولاړی، یو خواهشات او دویم عمل. دا بلای د هر انسان سره دي، څوک نشي چې هغه جنما سره نشته. ته چې سحر رپاسي یو طرف ته خواهش ته بل طرف ته عمل له. نبی سوی ابو الدرداء رضی الله عنه فإن كان عمله تبعا لهواه، نه په دې دوانو کې به یو شی برکه لازم به یو شی برکه یو بکته، نه کدي سړي د خواهشات برکړو په عمل باندې نه دغه ورځ د بد ورځ ده. وإن كان هوا او کچرته د خواهشات تبعا لعمل عمل لاندې کړو فيومه يوم صالح، دا خوګه ورځ ده. زه بل مثال درکم، نږدې مثال. سحر تر پاسې دي مزدوري وخت 15 بجې مثال کې مزدوري وخت 15 بجې د سحر بانګ وای، 15 بجې گاډه ولړل مزدوري بجې 15 بجې سحر بانګ وای. و دې ته وای خواهشات او عمل یو ځکه ده. اوس به دې سړي د ایمان پته لګي دې سمرو بو کړي، یا به د خواهشات د عمل لاندې کوي او یا به عمل د خواهشات لاندې کوي. د کټ په خوا کې به کتبرش سوق مجبوری ده. دا غسړی دی چې د دې ورځ بد ورځ ده، دا بدبخت انسان دی ولعیاذ بالله. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی یو داسې زمانه به په خلکو باندې راشي، په داسې زمانه چې دغه خلکو غم به صرف خېټي بس. د عبد الله بن عباس څنګه زموږ دی خبره کړې ده، غم به سي
خېټه او دین به سي دین به وي د خواهشات چې سوي د دین دی او نور اصل مقصد یې څه دی هغه د خېټه ده. سلورم سبب او په تادی کې ذکر کو سلورم سبب چې هغه د انسان غافل کیږي چې یو انسان الله نه پیژني چې اوس ته څومره ته الله پیژني د الله نومونه پیژني نو دومره بس د الله طرف ته شوق پیدا کی محبت پیدا غسر ډیری نه ته چتم د رب نه یې خو چې کله ته خپل رب پیژني نو ولیاذ بالله نو یاد به سکی د خوازی خبره کړه چې ته کله د الله نه الله دې نه پیژندو دین دې نه پیژندو نو یاد به کی نشي یادول. پنځم سبب ګناونه د ګناونه نه دي ته انسان د الله نه لري کوي. الله بقرآن کې سوي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله د جهنميانو هغه سبب بیانې جهنم ته ولې تل الله زړه زنګ شي او د ګناونو دلاس د زړه زنګ شي. حدیث کې راځي تور داغ په ولګي کله توبه بس واپس شي هغه داغ ختم شي او کنه د دن رواني په دې ګناونو کې هغه زړه توريږي بیا ټول تک تور شي. چې وزړه تور شي دی والله یاد کی غافل شو د ګناونو دلاس. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی ان للحسنه ضياء في الوجه د نیکی دلاس د انسان د مخ پلقي نیکی علامات په مخ باندې ښکار کیږي. ګوره د دیندار سره نه کوم چې دیندار ځان پټي الله سبحانه وتعالى خلکو ته راښکار کوي چې دا سره د دیندار پټ عملو کا الله به راښکار کوي خو دا کوم چې راښکار کوي الله خذلیل کوي. دغه شان بیا مخ کې سوی وی ونورا فی القلب دې لپاره مې خبر وکړه او دې نیکی یو نوري پزړه کې د زړه ژوندې کې وسعه فی الرزق د نیکی د لاس رزق پراخ شي وقوه فی البدن د نیک عمل سره نه دی به دا ویا کالو یتیا کالو خبره بربي. تاسو ګور دي مشران علماء ته نظری کار کوي اتیا کالو عالم بي لسکم سلو کالو بي ته فتوی ته پوښتنه غته ته پلاني کتاب کې دا حدیث راغلی او عام سره چې 50 کال عمر ته ورسي دماغ ګډوډ شي یار ستیر شي. د برکت تسي شي دي برکت علم دي برکت تقوا. شپږم سبب چې دا غي دلاسه انسان د الله نه غافل شي د دین نه غافل شي بی دین ملګری او دا اهم نقطه ده اهم پوینټ. عرب دا خبره کوي الصاحب صاحب دې دوه کې فرق شته څه فرق دی قاری څه فرق دی سین او صاد دا صاحب دی صاحب ملګری صاحب دا پسین باندې دی صاحب پربي کې راخودون کی ته وي ملګری راخودون کې دی دا مطلب دی ها الصاحب صاحب ملګری به تا راکاږي خپل مذهب ته لازم ملګری به تا لازم راکاږي خپل دین ته خپل منهج ته نه دی بدو ملګرو د لازم انسان د الله نه غافل شي ستر بيدون خلکو سره کینی نه مونږ او دشتي نه الله یادول شي تمام دغه شان شي دا یو غټ سبب دی د غفلت او ځان ساتي ځکه چې کم خلک چې دي خلکو سره ناس الله د قیامت پر دغه حال بیانوي ويوم يعض الظالم على يديه وی باغ ورځ د قیامت پر ورځ به د ظالم چې د خپل لاسونه به ټول په خله کې نه نويستي او چک به پیلګي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ارمان چې ما د پیغمبر لار نیولې خولې ته د پیغمبر د لار نه وړې دي اخر خو غیم سوجه وکنه يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ارمان چې ویغه پلانې ما نه عمل کړی کړه چې هغه غافل کړه او د حق نه اړولې دا اسباب دي. درس په اخره کې د دې اسباب او نتیجه به دا راوځي ګرکه علاج موږ د درس کې نشو بیانولای وخرانه د خبرو دی واسو علاج به ان شاء الله کوشش کوو چې کجونو پر روان درسونو کې بیان کو خود دا اسباب چې په انسان کې راشي یو سبب پکې راشي نتیجه سره غافل کېدل او شیطان به د باندې زور ورشي. الله په قران کې دا خبره کړې ده سو الله سبحانه وتعالى په قران کې ومن يعش عن ذكر الرحمن سوق چې د رحمان دی ډول نه غافل شو الله يرکو اخرت يرکو
دین هیر کو الله ولنا آشنا سزا ورکي ولري ته موږ ساتي سزا سده نقيض له شيطانا فهو له قرين الله موږ سره شیطان د همیشه پر ملګری کو چې خې په دې ګناونو کې نه باسي چې خې په دې غفلت کې نه باسي چې د دې زړه پرې د جن تک توري چې دې الله سره ملاوي شي زړه د تور خبي الله سوي وکړي چې بیا دوی راشي په دنیا کې د دې ملګری خېستو د شیطانی منله خواهشات منله اخرت کې سره حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ارمان د خپل مرګري ته وای ارمان چې زما او ستا په منځ کې دومره فاصله وي لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې شي فبئس القرين ته جرين بد ملګری نو د غفلت انجام د شیطان تسلط شیطان په پتا باندې شي زور ور بشي دغه شان ندامت حسرت د دې غفلتونو د لاسره شي ډیر زیات آیتونه خاص یو آیت دویمه په باندې درس ختمو او دا ندامتونه بیا ګورې څه فائدہ نه ورکوي انسان کته غافل وي کنه نو دا حسرتونه دا بتم کې الله دې تم ساتي او الله دې منګم ساتي حدیث آیت تغوکری حتى اذا جاء احدهم الموت الله کله چې مرګ راشي دا وسه ګورغه غافل انسان دی دنیا کې سو غافله غم د خېټي غم د بچو غم د خزي غم د کور غم د مزدوري غم د مسافرۍ اخرت بالکل یرو एकदम هارت اٹیک وته وشي نن سبا خدا مرګونه دغه دي بس هارت اٹیک एकदम هارت اٹیک وشي د دنیا کې سم نه وته एकदम هارت اٹیک راغی چې کتو ملک الموت مخې ته ولاړ کفن راولې وی الله وی چې بس ستا وخت پوره شي اوس ګوره دا غافل سره الله چې کړه دا اچانک مرګ په دبا راشي کنه د دې وسوي قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت وی بچی الله مرګ پرې لکټه امراک نور زه دغه غفلت کې ژوند نه تیرو مزه به نیک عمل کوم خو مالک پرې الله وی کله کې دیرش وخت له موږ درکړو پیغمبرم درلېګلو کتابونه مې نازل کړیو علما مې پیدا کړیو وخت په وخت نصیحتونه کیدو ته غافل وس په دویم پرته د موقع نه ملاوي الله سوي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم الله پیغمبر وی بني د قیامت پر ورځ مجرمان د سرونه به ټټ نیولي الله مغه ته ولاړ خدای غدي چې دنیا کې غافل وو سترګې کار کو ما درس په ولکه وی چې سترګې کار نکو غوګونه کار نکو حق نه اورېدل نه به چې عمل کړي نه به دینداری و خوي بس په دغه ټیم کې ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا یا الله موږ ولیدو موږ ووریدو موږ واپس کړه یعنی اوس موږ غافل نه دغه حسرتونه د اخرت سو الله وبلجکی ولو ترى اذ وقفوا على النار الله پیغمبر کله چې تر جهنميان ویني په اخرت کې د جهنم په دی غاړه ولاړی کنه جهنم په دی غاړه سبوي فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ارمان چې دنیا ته بیا لاړ شو واپس مو غافلو خو کو دنیا ته واپس لاړو نو بیا به غافل کیږو نه ناشنا آیت ته الله سوی وتر الظالمین لما راوا العذاب اے پیغمبر وی د ظالمان چې کله جهنم ویني کنه راوستي شي او یا زر زنجیرونه او هر زنجیر د یا زر ملائکو پلاس کې او لوی قران کې دا خبر الله کړی د جهنم به یو بل خوري او غړمبي بسم نه دی بسوي ډایرک په جهنمی چغي کی هل الى مرد من سبيل وسلار نشتی دا وته چې دنیا ته واپس لاړ شو نه دینه مخ کی چې دا حالات راشي په انسان باندې ولیا ذو بالله الله دې موږ ساتي دي حالاتونه دې غفلت نه راپاسي ویښ شي زړونه او د شوی دي زړونه ویښ کوي د بدنونه یو خدغه وی خیدلی چې موږ سحر را پاسو زو مزدورو کو بیا ونخلو دغه نه موږ د زړه وی خول دي ته وی چې د زړه د الله سره وتړي د زړه د الله دین سره وتړي آخرت مخې تک قبر مخې تک
وان شاء الله پر روان درس کې به د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره کجونو نو علاج بم بیانو د غفلت. اوس په دې درس کې موږ څه بیان کړو؟ غفلت دغه تعریف، اسباب، علامات. غفلت وایسته، غفلت راځي د سدلاسه، او غفلت چې بچا کې راشي هغه په پیژنې څنګه د بری درس کې موږ بیان کړو. الله سبحانه تعالی دې بیماری نه موږ ساتي، او الله سبحانه تعالی زموږ زړونه همیشه ژوندۍ ساتي. الله سبحانه تعالی د غفلت په شان بیماری زموږ نه الله لري ساتي، زموږ د بچونو زموږ د خپل ټول نه الله لري ساتي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.